السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې مو په تن کې وي، د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. د لوست څخه مخکې غواړم چې د کورنۍ دندې په هکله تاسو سره خبرې وکړم. کورنۍ دنده مو خو راوړئ، حتما مو راوړئ انشاءالله، ځکه دا په درسو کې کورنۍ دنده همیشه یادول کیږي چې هم ستاسو په نمرو کې دا حسابیږي. همدارنګه کورنۍ دنده د درس په تکمیلېدو کې ډیر مهم رول لري. د کورنۍ شریکېدل په درس کې چې دا د درس بله مهمه ونډه ده او چې تاسې دا باید ضرور راوړئ. همدارنګه غواړم چې په تېر لوست باندې باید رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، تاسې په تېر لوست کې څه لوستي وو؟ په تېر لوست کې تاسې ذوحیاتین لوستي وو. ذوحیاتین کوم ډول حیوانات دي؟ موږ او تاسو لوستي وو چې ذوحیاتین یعنې دوه ژوند لرونکي حیوانات چې د دوی د ژوند یوه برخه په یو محیط کې دی، یعنې په اوبو کې، او د ژوند بله مرحله یې په بل محیط یعنې په وچه کې دی. نو ځکه دې حیواناتو ته ذوحیاتین وایي. او مختلف ډولونه لري. همدارنګه دوی تنفس د برانشیو په وسیله، د پوټکي په وسیله، همدارنګه په وچه کې د سږو په وسیله دوی تنفس کولی شي. دوی مختلف ډولونه لري د ظاهري ځانګړتیاوو له مخې چې موږ او تاسو ولوسته چې یو ډول لاسونه او پښې نه لري، لکه سلمندر او نور. همدارنګه یو ډول لکۍ لرونکي دي او بل ډول بې لکۍ دي چې دغه بې لکۍ زموږ او ستاسو په هیواد کې ډېر زیات پیدا کیږي، لکه عادي چونګښې، همدارنګه لکه ړوند بقه یا کوربقه چې ورته وایو، چې د دوی تر 2000 پورې د انواع پیژندل شوي دي. دغه حیوانات موږ او تاسو په محیط کې ډیر زیات دی او تاسو که په ولاړو اوبو کې لیدلی وي، د دوی هګۍ او د لاروا مرحله په اوبو کې دي او لاروا یې لکۍ لري. وروسته بیا لکۍ، تاسې پوهیږئ چې لکۍ د دوی د ګرځېدل په اوبو کې د ده لپاره مرسته کوي، لکه چې د ماهیانو شاپرونه د دوی د حرکت لپاره د وړاندې وروسته تګ او همدارنګه د مختلفو حالاتو نیولو په خاطر د لاسونو پښو په ځای کار کوي. خو چې کله وچې ته رسیږي نو بیا لکۍ ته ضرورت نه دی، دوی دغه چونګښې د لاسونو او یا پښو په وسیله سره حرکت کوي او تنفس هم د سږو په وسیله سره. دا اوس ستاسې تېر لوست. او اوس په نوي لوست کې به انشاءالله موږ او تاسو د بیولوژي د مضمون د 8م ټولګي 4م څپرکي د کتاب مخونه مو 5558 دی او لوست یا درس مو 38م لوست دی د دې 8م صنف. عنوان څخیدونکي یا خزندګان، چې زه عبدالصمد مسلم باید تاسو ته وړاندې کوم. مخکې د نوي لوست د پیل څخه د معمول په څیر باید د درسونو په موخو یا اهدافو باندې پوه شو، ځکه چې د لوست په پای کې موږ باید همدې موخو ته ورسیږو او که موخو ته ونه رسیږو معنا دا ده چې موږ به درس صحیح نه وي زده کړی. نو د دې نوي لوست موخې یو دا دی چې موږ باید دغه څخیدونکي یا خزندګان وپېژنو، کوم ډول حیوانات دي، څه ځانګړتیاوې لري. د پېژندو په څنګ کې باید د دغې حیواناتو څخه موږ او تاسو د دوی د ضررونو څخه باید مخنیوی وکړو، ځکه ډېر په دې کې داسې حیوانات دي چې انسان حتی وژني. نو د دوی د ضررو څخه باید ځان وساتو چې انشاءالله به د لوست تر پایه دغه مهارت به موږ کې پیدا شي چې د دوی د مضرو ډلو څخه ځان وساتو او همدارنګه د څخیدونکو د ساتنې لپاره هڅې وکړو. یعنې دغه ټول مخلوقات چې تاسې ګورئ الله تعالی د ګټې لپاره پیدا کړی، ضرر لپاره نه دی پیدا کړی. کوم شیان چې موږ ته ضرر پیښوي دا هغه وسیلې دي، د هغوی د دفاع وسیلې دي، لکه نیش یا زهري غاښونه یا زهري پوټکي. دوی ته الله تعالی د دفاع لپاره ورکړی، خو چې موږ که هغوی ته ضرر ونه رسوو هغوی موږ ته ضرر
نه پیښوي. نو موږ او تاسو باید د دوی د هغه مضره ډلو څخه باید ځان وساتو. راځو خپل اصلي درس ته. بسم الله الرحمن الرحیم. څخیدونکي یا خزندگان یا ریپتایل چې ورته وایي، دا حیوانات معمولا په وچه کې ژوند کوي. دوی لکه ذوحیاتین غوندې په اوبو کې ژوند نشي کولی. یعنې په اوبو کې دوی لامبو وهلی شي، کله کله د ضرورت په وخت کې یا د ښکار د نیولو په خاطر په اوبو کې ننوځي، په اوبو کې ځان پټوي بعضې. اما د دوی اصلي ژوند په وچه کې دی. په همدې خاطر د دوی پوټکي وچ او ډبل دی. ډبل پوټکي ولې لري؟ ځکه چې دوی اکثرا په دښتو کې، په وچو ځایونو کې چې د لمر د حرارت تر تاثیر لاندې وي، نو په دې خاطر چې د لمر د حرارت څخه ځان وساتي، الله تعالی د دوی پوټکي ډبل پیدا کړی. دوی د تنفس لپاره سږي لري. د دوی بله ځانګړتیاوې دا ده چې تنفس د سږو په وسیله سره کوي. همدارنګه چې دوی په وچه کې ژوند کوي، معمولا په وچو کې یا په دښتو کې حرارت ډیر زیات وي، نو د دوی هګۍ هم کلک پوښ لري. د دوی هګۍ کلک قشر لري. دا یې بله ځانګړتیا ده. دغه حیوانات ریپتایل یا خزندگان یا څخیدونکي مختلف ډولونه لري او ډیر ډولونه یې تاسې لیدلي په سترګو باندې، او ډیر ډولونه شاید تاسې د فلمونو او د میډیا او د حیواناتو د نړۍ له طریقه هم لیدلی وي. د دوی لویې ډلې چې اوس له منځه تللي دي دایناسور دي. دایناسور د همدې خزندګانو له جملې څخه یو قوي الجثه حیوانات و، پخوا البته، چې اوس د دوی ډلې له منځه تللي، د دوی نسل په اصطلاح منقرض شوی او فقط فوسیلونه یې پاتې دي. د فوسیلونو د ځانګړتیاو له مخې ساینسدانان د دوی ژوند تشریح کوي، چې دوی به څومره څه خوراک و، چېرته به ګرځېدو، حرکت و، سرعت و، ژامې و، ټول ځانګړتیاوې د دوی د فوسیلو له مخې مطالعه کیږي. اوس دا د ځمکې پر مخ وجود نه لري دایناسور. او نور شمېرې چې موږ او تاسو په سترګو لیدلي یا اوس هم شته، لکه تمساګانې دي. تمساګانې چې البته زموږ او ستاسو په وطنو کې تر اوسه دوی ته دوی وده نه دی ورکړی، باید موږ او تاسو باید ولرو د دوی نمونې. اما نورې لکه کشپونه موږ او تاسو کشپ لیدلي دي. همدارنګه نورې ډلې لکه سنګساري موږ او تاسو ډیر لیدلي دي. همدارنګه د مارانو مختلف انواع موږ او تاسو لیدلي چې دا د دوی له جملې څخه ده، چې اوس هم په نړۍ کې او زموږ او ستاسو په وطن کې بعضې انواع شته. صرف د دوی یوه ډله چې د دایناسور ډلې دي له منځه تللي. نور ډلې شته دي. تاسې کتاب ته وګورئ. په کتاب کې د دوی د ډلې نه څو نمونې تاسو ته راوړل شوی ګرانو عزیزانو. په سر کې دغه اول انځور چې ښکاري دا د چرمښکۍ دی. چرمښکۍ هم د همدې څخیدونکو له ډلې څخه دی چې موږ او تاسو ډېر لیدلی. زموږ او ستاسو بعضې انواع یې په کورو کې هم پیدا کیږي. او بل تمسا دی. تمسا هم تاسې لیدلي دي، د حیواناتو په نړۍ کې مو حتما لیدلی. همدارنګه دا کپچمار دی. د مار انواع د دې تاسې مختلف ډولونه لیدلي دي او زموږ او ستاسو په وطن کې په دښتو حتی په کورو کې ډېر پیدا کیږي. همدارنګه کشپ دی. دغه کشپ تاسې هم زموږ او ستاسو په وطن کې پیدا کیږي. بعضې خلک یې ساتي. دا د دې څخودونکو مختلف انواع دي چې زموږ او ستاسو په وطن کې هم بعضې د دوی شته دی. د ولس په پیل کې چې ما وویله چې د دوی له هغو انواعو څخه چې موږ ته ضرر پیښوي مخنیوی وکړو، لکه دا د مارانو ډله چې زموږ او ستاسو په وطنو کې ډېر زیات دی، نو د دوی سره باید لوبې ونه کړو، ځکه ماران زهري دي، اکثریت زهر لري.
او کله کله بعضې ماران داسې دي چې په همدې اول نیش سره انسان وژني. نو د دوی په سوریو کې باید ګوتې ونه وهل شي، دوی ته باید ضرر پېښ نه شي، او چې چېرته د دوی له خوا نه موږ ته ضرر متوجه وي، دې څخه باید مخنیوی وکړو. ګرانو، موږ او تاسو نن څه ولوسته؟ څخېدونکي یا خزندګان. څخېدونکي یا خزندګان ځانګړتیاوې څه وو؟ یو ځانګړتیا یې دا ده چې دوی په وچه کې ژوند کوي. نو چې په وچه کې ژوند کوي نو باید دوی ډبل پوستکی ولري، ځکه چې په وچه کې خو مشکلات ډېر زیات دي. اول حرارت د لمر ډېر زیات دی، خصوصا په دښتو کې. نو دوی وچ او ډبل پوټکي لري چې هم د حرارت په مقابل کې او د دوی د بدن د ساتلو په مقابل کې دوی بدن وساتي. بل ځانګړتیاوې د دې ډلې څه وو؟ تنفس دوی د کومو اعضاو په وسیله کوي؟ د سږو په وسیله سره. همداراز دوی مختلف ډولونه لري. کوم ډول یې له منځه تللی؟ د دایناسور ډلې یا انواع یې له منځه تللی چې اوس د دوی فوسیلونه پاتې دي، او د دوی په فوسیلونو باندې د مطالعاتو او څېړنو په نتیجه کې د دوی ځانګړتیاوې موږ او تاسو ته رابرسېره کېږي. او نور ډلې زموږ او ستاسو په وطنو کې هم پیدا کېږي، لکه ماران دي او همدارنګه سنساري دي. دا زموږ او ستاسو په وطن کې ډېر پیدا کېږي. او نور ډلې لکه تمساګانې دي. ګورې، تمساګانې هم خطرناک دي، ځکه چې تمساګانې هم غوښه خوړونکي دي. که حیوانات ورته ونه رسیږي نو په انسانانو باندې هم حمله کوي. خو اوس موږ او تاسو ځنګلونو کې ممکن دا په افغانستان کې نه وي، خو که چیرې ورسره مخ شوئ نو ځان به ترې ساتئ، ځکه چې دا هغه څخېدونکي دي چې غوښه خوړونکي دي او ممکن انسان ته ضرر پېښ کړي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. په راتلونکي لوست کې به انشاءالله موږ او تاسو الوتونکي مطالعه کوو. اوس خپل کتابچې پرانیزئ او کورنۍ دنده ولیکئ. ګرانو، تاسې به د څخېدونکو ګټې او ضررونه لیست کړئ. ګرانو، تاسې به ولیکئ چې څخېدونکي دا ګټې لري او دا ضررونه لري، او همدارنګه د ضررو څخه څنګه مخنیوی وکړو. د ضررونو څخه دا بالاخره بله ورځ راوړئ، زه به یې وګورم. دا وه ستاسې د نن ورځې لوست. نور مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم. د خدای په امان.